بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو دوستانو هیوادوالو په افغانستان دننه بهر افغانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په ډېره خوشحالۍ سره په ویاړ سره ویلی شم چې څرنګه چې تاسې تادلو د افغانستان د منځګړیتوب ملي حرکت په 28 د جنوري روانې میاشتې کال 2023 چې د اووم د دلوې سره 1402 کال سره سمون درلوده د یو پرتمینې غونډې یا کنفرانس په لندن ښار د بریتانیا په مرکز پلازمنه کې تابع کړې وه. په ډېره بریا سره، په ښه لاسته سره، په ښه پرېکړه لیکو سره، په ښه ویناو سره دوستانو په اتفاق او په اتحاد په دوستۍ او صمیمیت په فضا کې د ټولو د منلو وړ د پام وړ ګرځولو کې پای ته ورسېده او ښې لاسته راوړنې درلودلې. نو دې وجې نه چې د منځګړیتوب د ملي حرکت د غونډو په لړ کې دا لومړۍ غونډه وه چې په نړیواله کچه باندې یو غونډه یا کنفرانس یې جوړ کړ او په بریا سره بشپړ شه. همداسې به دوام ورکړي چې په راتلونکي کې به په ترکیه کې، جرمني کې او نورو هیوادو کې ورو ورو به نړیوالې کنفرانسونه او غونډې به هم پرانیستل کېږي. نو د منځګړیتوب ملي حرکت د برنامې یا موخو په هکله باندې مخکې هم تاسو ته معلومات درکړي وو چې په ټوله کې افغانستان نړۍ سره ورنښلول، په رسمیت پېژندل، د نړیوالو مرستې راجذبول، نړیوالو سره سوداګري چارې، ترانزیتي چارې، سیاسي چارې، ډیپلوماتیکې چارې، اړیکې درلودل. ځکه دا لویه ستونزه ده چې افغانان پرې کړېږي. صورت انزوا کې دننه په کور د نجونو ښوونځي، تعلیم، د ښځو کار، د مخدره توکو بشپړ لرې کول، توریزم ته نه ځای ورکول او داسې نور مسایل دي چې بیا وروسته که چیرې دا مسایل پای ته ورسېږي بیا نو بین الافغاني مذاکرات، اساسي قانون، لوی جرګې او دې مسایلو ته به همیشه مرسته او امداد کوي او نړیوالو سره به اړیکې په دې هکله باندې پالي تر هغه چې د موخې اصلي هدف رفاه، سعادت، پرمختګ، شګوفان افغانستان، سیال افغانستان، د په خپلو زیرمو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، په سیاسي ډګر کې سرلوړی افغانستان، خپلواک افغانستان، دا د منځګړیتوب د ملي حرکت اساسي یا بنیادي موخې دي چې په دې به موږ انشاءالله کار او فعالیت کوو. کنفرانسونو وجه هم دا ده چې نړیوالو سره اړیکې درلودل، نړیوال پام را جذبول او په مختلفو هیوادو کې میشت افغانانو سره مشورې او صلاح کول د بهبود د کار او پرمختګ د کار لپاره به په دې لړ کې چې بریا ترلاسه د دوی موافقه اخیستل کېږي. څنګه چې بهرنیانو سره هم په مختلفو هیوادو، زبرځواک هیوادو ملګرو دوی سره خبرې کړي، د طالبانو سره، له افغانانو سره به هم په دې هکله مشورې کوو، پرېکړې به کوو چې دا په 28 د جنوري د روانې میاشتې په لندن کې د بریتانیا په مرکز لندن ښار کې پرتمین کنفرانس نړیواله کچه باندې و ترسره کړ او تاسو هیوادوالو ته به د منځګړیتوب د ملي حرکت هر فعالیت، هر کار په ښکاره توګه، واضح توګه تاسو ته گزارش یا راپور یا خبر درکوو. ومن الله التوفیق. ژوندی دې وي افغانستان، تل دې وي افغانان او افغانستان.